په پکتیا کې د پیو یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا په نږدې 3000 هکتاره ځمکه نوي ځنګلونه کېنول شوي چې په دې ځنګلونو کې چهارمغز، بادام، جلغوزي، نښتر او ناجو شامل دي. د سیمې اوسیدونکي د دې ځنګلونو په ایښودو خوښ دي او غوښتنه کوي چې دې برخه کې د لا نورې هڅې وشي. د پیو مؤسسه 2013 کال کې راغله د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې په اول بار کې ټولنې جوړې کړلې چې د ټولنې وروسته د خلکو سره ناستای وکړ د ځنګلونو په برخه کې خصوصا د ځنګلونو چې خلکو په خپل سر کټکاو خلکو سره تړونونه وکړل لغنه وروسته چې دوی اطمیناني سول د خلکو سره په ځنګلونو کې کار شروع کړ عملی کار شروع کړ چې لغه جملې نه وسته سیمه د ځنګلونو هم دي او ځنګلونو علاوه په نورو برخو کې کارونه کړی دي. ټولنې جوړ کړې بیا موږ ته د چهارمغز، بادام، زنغوزي، مانزه دا راکړه دام په دې غرو کې کېنول. په دې غرو کې کېنول خو د قومي د خلکو له موږ سره همکاري و چې همکاري د خلکو موږ سره وکړه. بیا لغنه پاس موږ ته څه د منو باغونه راکړه چې منو باغونه راکړه دام څه ساحو کې پاوارو کې خو د سم پاس وخزول غرو کې خو د پکتیا چاپیرال ساتنې ریاست مسولین د ځنګلونو زیاتوالی د هوا او چاپیرال پاکوالي او ګڼو نورو برخو کې مهم ګڼي او د دې ځنګلونو ساتنې برخه کې بشپړ ډاډ ورکوي. هغه سیمو کې چې دوی د ځنګلونو کېنولې دي د خلکو مربوطې سیمې دي او په دغه کې د ساتنې لپاره دوی خپل قومي ټولنې او یا کمیټې جوړې کړې دي چې هغه هم د ابياري او هم د ساتنې لپاره او د مراقبت او د سار لپاره چې دا ونی وچ نه سي په خپل وخت باندې وبسي په دغه وجبه په دغه رقم باندې دوی دغه پروژه مخ ته تللې ده او لا هم جریان لري. د یادول ده چې د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلدارۍ ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم د سیمې خلکو ته بېلابېل پروګرامونه پلي کړي او د زړو ځنګلونو د بیا احیا او ساتنې برخه کې ولسونو ته په پراخه کچه عامه پوهاوی ورکړی دی.